کسه د چارباغ تر مابین کوم نښلېدونکی پل چې ده دا 2 کاله تر ویجاړ پروت و. موسمي آفاتونو او حوادثو ویجاړ کړی و، خراب کړی و. په دې پل باندې د عزیز خان کسه چارباغ تر مابین د زنانو، ماشومانو، سپین ږیرو، مشرانو او ځوانانو تګ راتګ کوو. هغه تګ راتګ نه ورېدلی و، د ډېر ستونزو سره مخ شوی و. زنانو ته په تګ راتګ ډېرو ستونزو، او د ماشومانو ته خدای ناخواسته سیند ده، خونړی سیند و. موږ وایو چې بدې پیښې سره مخ نه شو، کومه زنانه کوم ماشوم هم له لاسه ورنه کړو. د خپل غفلت له وجې نه، د ولسونو د غفلت له وجې نه موږ 2 کاله منتظر یو چې حکومت یا کومه بهرنۍ مؤسسه یا NGO جوړ کړي، خو متاسفانه حالاتو مطابق هغوی جوړ نه شو کړلی. موږ ځوانان په دې بالاخره په دې ته لاس په کار سلو، او د عزیز خان کسه د چارباغ تر مابین پل باندې هم کار شروع کړ. د دې لپاره موږ مسلکي انجینران او کسان راوغوښتل چې دې باندې څونه مصرف راځي، هغوی د خپل مصرف او اندازه وسنجوله. موږ داخلي حاضر ځوانان سره نه وه. موږ پر مطبوعاتو باندې او ټولنیز رسنیو له لارې په افغانانو غږ وکړ، پر نور افغانانو، بهرني میشتو، داخل افغانانو باندې همغه چې موږ سره د بهر میشتو افغانانو ورونو زیاتره او داخلي افغانانو ورونو مالي ملاتړ وکړ. او نن عملاً تاسو د موږ د پل چارې لیدنې کتلی شئ، وینئ چې روانې دي. پل هم 3 برخې باندې کارونه شروع کړل، چې د لنټر برخه وه، د فلزکاري برخه وه، او د نجاري برخه وه. عملاً د لنټر او د فلزکاري چارې پای ته رسېدلې دي، او فلحال د نجاري کار روان دی. انشاءالله تقریبا پرې ډېر ژر ولګول کېږي، او د ولسونو په مخ به دا خلاصې تګ راتګ به پرې اسانه شي انشاءالله. موږ همدې خاطر نه دغه پل رسنیز کولی سوم چې موږ په شپې یا د ورځې خپ او چپ او نجار او ګلکار او دا خلک هم راوړي وای، کار یې شروع کړی وای، پل هم جوړ کړی وای. خو د دې ګټه یوه دا رسنیز هم په دې کار کړه چې په کومو سیمو کلو اطرافو پانډو کې هم داسې پلونه وي، لارې پلچکونه وي، د اوبو پمپونه وي. د چا په تمه نه سي، خپله باید ولس لاس په کار سي او خپل ستونزې خپلې حل کړي. د خپل وطن خپله جوړولو په نامه باندې موږ دا شعار باندې دا پیغام ټولنیز کړی او د ملګرو ټولو په همدې خاطر موږ سره مرستې وکړې. موږ هم همدې خاطر نه دا انشاءالله تر اوسه پورې دا کار یې بریالي روانې دي، او پر نورو ولسونو هم داسې غږ کوو چې دغسې ستونزې مشکلاتونه یې خپله یې حل کړي، چا په تمه نه سي. زاهدالله موسیزی د قرغیو ولسوالۍ ځوانانو شورا مسؤل. دغه ته چې نن موږ او تاسې ولاړ یو، تاسې وینئ دغه پل عملاً دغه لغمان او بالخصوص د قرغیو د ولسونو دپاره خورا با ارزښته پل ده، او د دې ولسونو د قرغیو ولسوالۍ ولسونه په دغه پل باندې هره ورځ په لسګونو په سلګونو کسان رفت آمد لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې لوی چارباغ ولسونه او همدارنګه د کس ولسونه دا سره نښلوي، او د لوی چارباغ د سیمې اوسېدونکي چې دلته مختلف قومونه پراته دي، په زرګونو کورونه پراته دي، دا له دغې لارې څخه لویې لارې ته، د کابل لویې لارې ته خپل ځانونه رسوي، او خپل کومو لرې ولایتونو ته چې سفر کوي نو همدغه پل څخه استفاده کوي او لویې لارې ته ځان رسوي، تر څو هغه مرکزي ولایتونو ته یا همدارنګه ننګرهار ته او نور ولایتونو ته ځانونه ورسوي. دغه پل تقریبا 2 کاله کېږي چې تخریب شوی و، له کاره ولیدلی و، د خلکو رفت آمد پرې نه کېده. د دغه سیمې ولسونه خورا زیاتو ستونزو سره لاس و ګرېوان و. دوی د دې د پله د خرابوالي په صورت کې ډېرې لرې لارې طی کولې، په سرخاکانو هغسې په ولایت ته چې کومه لاره تللې هغې لار نه استفاده، او یا هم داسې په ډرونټه باندې ځینې زموږ ولسونه تاوېدل او هغسې لویې لارې ته ننګرهار ته تلل، او د هغې لارې مرکزي ولایتونو ته هغه کېدل. نو دغه پل د قرغیو ولسوالۍ ځوانانو یو هوډ وکړو، تصمیم یې ونیو تر څو په ځایي اوسېدونکو همدارنګه هغه خلک چې ټولنیزو
ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري په هغوی باندې غږ وکوه او یو چاندې په شکل چاندی راټوله کړه. اوس عملا د ترمیم چارې روانې دي او دا د همدې ځوانانو برکت ده. د ځوانانو پر مټ باندې او ځوانانو په دې برخه کې پوره اخلاص وکوه. د دې دپاره 2 کمیټې جوړې کړې، یو مالي کمیټه او یو نظارتي کمیټه چې مالي کمیټه په خپل کار کې خورا زیاته بریالۍ وه او ډېر ښه امکانات برابر کړه. همدارنګه نظارتي کمیټه هم که تاسې وګورئ په د ترمیم په برخه کې خورا زیاته بریالۍ ده او خپل کارونه ډېر په چټکۍ سره شروع کړي دي. انشاءالله امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې په بشپړ ترمیم سره دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نو دا د ځوانانو او د ولسونو یو هوډ او یو تصمیم. موږ د دې پل په وصل باندې یعنې څو قسمه منافع لرو چې هغه زموږ ضرورتونه دي د ژوند. یو مالي بخش ده چې په هغې کې د چارباغ او د عزیخان کس ولسونه چې کله د سرخکانو د لارې نه انتقالي 100 کیلومتره مزل کوي. طبیعي خبره ده چې هلته کرایه هم سیوا کېږي او هلته که یو څوک د خپل مړي ژوندي دپاره زنانورو سره یو موټر ونیسي نو طبیعي خبره ده چې قیمت یې لوړېږي. نو یو خو دا دغه ده چې اقتصادي بخش کې دا ساحه حتی دومره دا کلی وطن سره وصل کړي چې پیاده هم زموږ زنانه نوجوانان پرېږده چې زنانه او ماشومان هم کولی چې پیادل د چربا نه اسان کس ته او اسان د چربا کس ته لاړ شي ورسي. یعنې بغیر له دې نه چې دوی کوم مالي زیان وویني نو دوی کولی شي وصل شي په دې کلي کې. دویم دا ده چې زموږ ډېره هم عنصر چې د ژوند هغه د وخت ده چې زموږ نه په دې 2 لارو باندې چې د ګمبیري د لارې نه مو انتقال کوو یا مو د سرخکانو د لارې نه انتقال کوو زموږ تقریبا 1 ساعت په دې کې وخت ضایع کېده. او دغه لاره که موږ په بایسکل باندې یا حتی په پیاده لاړ شو 1.5 ساعت هم زموږ وخت ورباندې نه لګېږي. او که په موټر سره ولاړ شو نو انتهایي 10 دقیقو کې موږ کولی شو د چرباغ نه اسان کس او د اسان کس نه چرباغ ته په مړي ژوندي کې په عامو ضرورتونو کې ولاړ شو. په دې رابطه باندې وخت مو هم زموږ بچت کېږي. او دریم کله چې دغه لار هغه وخت کې پل جوړ شو په اوله مرحله کې د چارباغ نه چې کوم دوستان به کابل ته تلل نو دې لارې نه انتقالېدل واړه ګاډي نو تقریبا په کرایه کې د هغې تقریبا 100 لوګانې د هغې درلوده فرق یې درلوده. اوس هم د دې لارې نه چې کله د چارباغ د اډې نه ګاډي ووځي او اسکان کس باندې نو 100 کیلومتره دوی بچت کوي. نو طبیعي خبره ده چې کرایه کې تخفیف راځي. دا زموږ د ولس لپاره یو لویه لاسته راوړنه